خدای خبر چا نه جادو که اجازه واغستا، خدای خبر چا نه جادو که اجازه واغستا راتله زما په فکر قبضه واغستا، خدای خبر چا نه جادو که اجازه واغستا راتله زما په فکر قبضه واغستا. والله دې خیر وکړي چې بیا د چا اجل لاغلی، الله دې خیر وکړي چې بیا د چا اجل لاغلی او بیا یې کوڅه کې بنجاري نه دنداسه واغسته. قدرمنو سلامونه مې ومنئ، نیکې هیلې او احترامات الله دې وکړي چې ټول ښه یئ، خوشحاله یئ. پروګرام د غزلزار او زه یم غازي نادان په دغه تمه چې ټول به ښه یئ، خوشحاله به یئ. قدرمنو په غزلزار کې راسره نن یو داسې شخصیت ناست دی چې هغه په دویم ځل که زه ویم چې راسره ناست دی نو بده به نه د ښاغلی جنید معصوم صاحب د دې نه مخکې هم موږ یو مرکه کړې وه چې ملګرو ډېره زیاته خوښه کړې وه او د هغې دپاره مننه هم موږ کوو. هغه ملګرو بیا میسیجونه کول، د هغې رنګونه د هغې په نوو نوو طریقو باندې موږ ته پیغامونه رالیږل چې یاره دغه جنید معصوم سره د تاسو دغه پروګرام بیا وکئ او یو څو غزلې ته نورې هم ریکارډ کړئ. نو په دغه هڅه باندې موږ نن بیا جنید معصوم صاحب سره ناست یو، د دې نه به غزلې اورو، ورسره به خبرې هم کوو. جنید معصوم صاحب دا راته ووایي چې اول خو تر خپل پروګرام کې په دویم ځل هرکلی ویم. ډېره زیاته مننه خیرونه. جنید معصوم صاحب بلا ملګرو ستا سپورټ وکړو، هغې ستا ویډیو خوښه کړه چې کومه لومبۍ زما په خیال چې څلورمه مرکه وه، هغې ډېره زیاته خوښه کړه. د هغې په اړه ته څه وایې دغه خپلو مینهوالو ته؟ زه د خپلو مینهوالو ته دا وایم چې دا ډېر پوه دي او په شعر باندې پوه خلک دي، مینهوال دي او خوند ورکوي. ډېره زیاته مننه جنید معصوم صاحب. خبرې او ستاسو پیژنګلو او دغه کیسې مې خو مخکې شوي دي، نو په ځای د دې چې دغه خبرو کې وخت تیر کړو تاسو ورته خپل کلامونه ووایئ. صحیح ده جي، کلامونو له به راشو. لومبی کلام به سره داسې شریک کړمه چې غصه هم ورته ډېر سترګې مې سرې نیولې وې، غصه هم ورته ډېر سترګې مې سرې نیولې وې چې ټولو ارمانونو مې روژې نیولې وې. ماښام به مې د سترګو میخانه کې شراب وڅښل، ماښام به مې د سترګو میخانه کې شراب وڅښل او سهار به مې په لاسو کې تسبیح نیولې وې. ډېر زیاته مننه. پخوا به خلکو یار له چرته ګل د مینې ورکړو، پخوا به خلکو یار له چرته ګل د مینې ورکړو، اوس خو ورته هر سړي پیسې نیولې وې. ډېره زیاته مننه. دیدن له به سهار ماښام درتلمه خو جانانه، دیدن له به سهار ماښام درتلمه خو جانانه، په ماز به راته هر وختې پوسې نیولې وې. ډېره زیاته مننه. ناڅاپه چې ناسازه شوه سپوږمۍ د څوارلسمې، ناڅاپه چې ناسازه شوه سپوږمۍ د څوارلسمې، اوس خبر شوم لیونی ترېنه شغلې نیولې وې. زیاته مننه. ټول عمر له چې ما د سرو لمبو نه وساتلې، ټول عمر له چې ما د سرو لمبو نه وساتلې، ټول عمر له یې ما ته سرې لمبې نیولې وې. زیاته مننه. مقطع ده دا نن ځکه بلبل د سحر نه ویلې سندرې، دا نن ځکه بلبل د سحر نه ویلې سندرې، معصوم جنید په شونډو کې ټپې نیولې وې. ډېر زبردست جنید معصوم صاحب که څه شعرونه راته نور هم یادي نو ښه به انشاءالله یو غزل به در سره بل هم شریک کړو چې هغه څه دغه شان دی چې پته یې نشته جانان څنګه کیني، پته یې نشته پته یې نشته جانان څنګه کیني، کله ناکله مې تر څنګه کیني. حجره کې اوس هم لا تهذیب ژوندی دی، حجره کې اوس هم لا تهذیب ژوندی دی، مشر په سر کشر په لنګه کیني. مننه. زه د سکون په ارمان داسې یمه، زه د سکون په ارمان داسې یمه چې مې په خوا کې هغه دنګه کیني. زیاته مننه. هغه مې سوال د مینې داسې کوي، هغه مې سوال د مینې داسې کوي لکه کوڅه کې چې ملنګه کیني. زه مننه. غازي صاحب دا شعر تاسو ته ډالۍ. پښتون به څنګه لږ په امن کې شي، پښتون به څنګه لږ په امن کې شي، پښتون به څنګه لږ د جنګ کینی. زیاته مننه. نه
ترېنه زړه د معصوم صبر کوي نه ترېنه زړه د معصوم صبر کوي او نه ترېنه هغه غنم رنګه کینی. ډېر ښه، یو څو شعرونه ورته نور هم ووایه. ماښام والا به ورته ووایو. او که نه فرمایش دی. ډېره زیاته مننه. دغه شان غزل دی چې یو سړی دی په لټون دی او ماښام دی. یو سړی دی په لټون دی او ماښام دی، وهي چغې چې بېلتون دی او ماښام دی. شلک باران دی او ګلې ده او برېښنا ده. شلک باران دی او ګلې ده او برېښنا ده، جوړې بیا چا کړې خون دی او ماښام دی. زیاته مننه. او ستا په یاد کې مې رڼې اوښکې بهیږي، ستا په یاد کې مې رڼې اوښکې بهیږي، سر مې ایښی په زنګون دی او ماښام دی. ډېر زیاته مننه. او انتظار کې زما دوه سترګې څلور شوې. انتظار کې زما دوه سترګې. انتظار کې زما دوه سترګې څلور شوې، راشه ورک زما سکون دی او ماښام دی. ډېر زیاته مننه. او ټولو مینهوالو ته د شعر ډالۍ کوم. جدایي دې راله درې یاران پیدا کړه، جدایي دې راله درې، جدایي دې راله درې یاران پیدا کړه، اضطراب دې زړه چودون دی او ماښام دی. ډېر زیاته مننه. او مقطع ده نن چې نه نو معصوم جنید جړیږي، نن چې نه نو معصوم جنید جړیږي، رایاد شوی پرون دی او ماښام دی. ډېر زبردست جنید معصوم صاحب، په دویم ځل ستاسو په شرکت باندې خوشحاله هم یم او ستاسو ډېره زیاته مننه هم کوم. ډېره زیاته مننه چې تاسو موږ له دومره وخت راکړو او دومره ټایم هم راته وویستو. ستاسو هم ډېره زیاته مننه. داسې که څه خبرې دي په ذهن کې په زړه کې بوج در باندې دغه خپل ولس ته یې کول غواړې نو خپل ولس ته دا یوه خبره کوم چې پښتو سره مینه وکړئ او پښتو په وړاندې ووځئ. ډېر زبردست او ډېره زیاته مننه. ډېره زیاته مننه. ستاسو هم خیرونه. قدرمنو، دا و د شاهي بالا جنید معصوم صاحب. په دویم ځل تاسو په غزلزار کې واورېدو. ډېر ښه شعر لیکي او فکر یې هم ښه دی، خیال یې هم ښه دی، په پښتو مین دی، په دغه خاوره، په دغه ژبه، په ادب مین. تاسو واورېدو، د هغې پیغام هم ډېر ښکلی و. او الله دې وکړي چې دغه شعرونه یو ځل بیا ستاسو خوښ شي. په هر ځای کې چې یئ د خپل مور او پلار خیال ساتئ او د خپل چاپېرچل هم خیال ساتئ. جنید معصوم، یاسر مدهوش او غازي نادان په دعا کې یاد ساتئ. د خدای په امان.